د فلم په شروعات کې موږ یو فیملی ګورو چې په دې کې سړی نوم ګیری وي او د ښځې نوم کیرن وي او د دې دوه لورینې هم وي. ګیری اصل کې ریټایر CIA افسر وي. بیا ګیری په خپل ګاډي کې کینی او بل ښار ته روان وي. خو کله چې دوی لږ مخکې لاړ شي هلته کې ټرافیک جام شي او په ښار کې ډېر زیات ګاډي ولاړ وي. ګیری د خپل ګاډي نه راکوشي او هغه ته معلوموي چې د دومره ګاډي ولې په روډ باندې ولاړ دي. خو بیا اچانک په دغه ښار باندې ډېرې زیاتې زومبیانې حمله وکړي او دغه زومبیانې د ښار په ټولو خلکو باندې حمله وکړي او دوی وخوري. خو ګیری دلته کې یو شی ویني چې کله هم دغه زومبیانې په انسان باندې حمله وکړي نو هغې نه 10 سکنډه پس دغه انسان هم د زومبیانو په شانتې بدل شي او دغه زومبي وایرس په تیزۍ سره په یو بل نه اوړېږي. خو بیا ګیری په څه طریقه باندې خپل ځان او فیملی په یو ګاډي کې کینوي او هلته نه وتښتېږي. خو کله چې دوی په لاره کې سفر کوي ګیری ته یو خپل ملګری ټلیفون وکړي او دغه کس هم د CIA یو کس وي. ګیری د دغه ملګري نه مدد اخلي چې خپل ځان او فیملی د دغه ښار نه وکاږي. ګیری بیا د خپل ګاډي نه راکوشي او یو بلډینګ ته راشي ولې چې د هغې ملګری د دغه بلډینګ په چت باندې به راځي او هلیکاپټر کې به دوی دلته نه وړي. خو کله چې دوی په بلډینګ کې دننه روان وي هلته کې ډېر زیات خلکه زومبیان جوړ شي. او بیا دغه زومبیانې ګیری او د هغې فیملی پسې منډه کي او دې کې یو زومبي ګیری خوړلو والا وي. خو په دغه فلیټ کې یو هلک وي چې هغه په عین وخت باندې راشي او دغه زومبی باندې ډز وکړي او مړ یې کړي. خو دغه بلا وینه له ګیری په خوله کې لاړه شي او هغه دا فکر کوي چې لږ ساعت پس به ما نه هم زومبي جوړه شي او بیا ګیری له چت باندې لاړ شي او هلته نه ټوپ وخي ولې چې هغې نه غوښتو چې زومبي جوړېدلو نه پس ته په خپلې فیملی باندې یا په نورو انسانانو باندې حمله وکړي. خو په دې باندې 12 سکنډه وخت هم تېر شوی وي خو هغه تر اوسه پورې بلا نه وي جوړه شوې او بیا دې ته پته ولګي چې صرف وینه په خوله کې تللو سره انسان نه زومبي نه جوړېږي. یعنې ګیری بالکل ټیک دی. خو بیا دغه دوران کې هلته کې یو هلیکاپټر راشي کوم چې د دې ملګري رالیږلی و. په دغه هلیکاپټر کې چې کوم فوجیان ناست وي هغه د ګیری فیملی په دغه هلیکاپټر کې ځان سره کښېني یو صحیح سلامت یو بل ځای ته ویوړي. دلته کې ګیری خپل هغه ملګري سره ملو شي کوم چې د دې مدد وکړو او بیا نه ګیری ملګري ته وایي چې دغه وایرس په ټولې دنیا کې په هر یو ملک کې او په هر ښار کې خور شوی دی او دغه ټوله دنیا یو ځای شوې ده او دغه وایرس خاتمه کوي. خو دغه وایرس دومره په اسانه چېرته ختمیږي او له خلکو سره د خوراک سامان هم ختمېدو والا وي او د ټولو ملکونو ترانسپورټ حالات هم ډېر خراب وي. بسونه ټرکونه او ډېر ګاډو سهولتونه هم نه وي او د ګیري ملګري ورته و چې دغه ډاکټر سره هم ملاو شه کوم چې تر ډېر وخت نه په دغه وایرس باندې کار کوي او هغه به یقینا هم د دغه وایرس یو ویکسین را پیدا کړي. او دې نه علاوه ورته و چې دغه وایرس ټولو نه پهله په کوریا کې راغلی و. هغوی موږ ته یو ایمیل هم کړی و خو کله چې موږ هغوی سره رابطې کوشش وکړو نو له هغه سیټه موږ ته څه جواب رانغو او ته وایي که موږ ته پته ولګېده چې دغه وایرس څنګه شروع شوی دی نو موږ به د دې څه ویکسین را پیدا کړو او موږ دغه ډاکټر چې نوم یې دی فیسبیک تا سره کوریا ته لیږو چې ته د هر څه معلومات راوالي او موږ ته یې راکړي. او بیا څنګه چې دوی کوریا ته ورسېږي هلته کې زومبیان په دوی باندې حمله وکړي خو دغه ټول فوجیان یو ځای د دغه زومبیانو مقابله وکړي دغه ټول مړه کړي. خو دغه ډاکټر چې کله ټول عمر یې په لیب کې تېر کړی وي او هغه دغه زومبیان یې وګوري ډېر زیات ویریږي او دومره ویریږي چې واپس دغه تیارۍ ته رامنډه کړي او دننه ننوځي. خو د دې خپه وښویږي او دا لاندې په ځمکه رالاړه شي او دغه دوران کې د دې د ټوپک نه یو ډز وشي چې په کوم باندې دا پخپله زخمي شي او دا په هلته کې مړ شي. خو د ډاکټر د مرګ نه پس ته ګیري خپل ټیم سره مخکې حرکت وکړي او هغه ځای ته راشي کوم ځای کې چې ټولو نه پهله دغه وایرس راغلی و. دلته کې یو فوجي ته ووایي چې دغه مړی چې کوم پروت دی دا ټولو نه پهله په دغه وایرس باندې متاثره شوی دی. خو ګیري دغه سړي نه تپوس وکړي چې دغه مړی یعنې دا سړی ټولو نه پهله کوم شی خوړلی و چې دا هغه مړ شو. خو دغه سړي ته هېڅ هم علم نه وي چې آخر دا څه کیسه شوې وه. خیر به دغه ټول خلک هلته نه روان شي خو د دې نظر په یو انسان باندې پرېوځي کوم چې په یو جیل کې وي
او بیا دغه سړی دوی ته په دغه وایرس کې ډیر زیات معلومات ورکي چې دا څنګه پیدا شوی دی او ته چې اسرائیل په خپل ملک یو غټ دیوال جوړوي ولې چې اسرائیل ته پهل نه پتا و چې دغه شانتي وایرس برازي او خلکو نه به بلاګانې جوړیږي او دغه وایرس جوړول شاته زما په خیال د اسرائیل لاس دی او ته وی کته نور معلومات پکاره نو ته اسرائیل ته لار شو ولته کې یو سړی سره ملاقات وکړه هغه به تعالی ټوله کیسه وکي خو به ګيري اسرائیل ته راشي او هغه سړی سره ملاويږي خو دغه سړی ګيري ته ټوله کیسه پکاره نه کوي خو په دغه دوران کې بده خار کې سخل کا خپل یو فیسټیوال انجوای کوي په کم کې چې دوی سه غانې وایي خو به ګيري دا خلکا دغه کار نه ایثاروي ولې چې کوم ځکه شور شراپوي هغه زومبیان دلته کې ځان را رسوي خودل کې ډیر زیات خلکوي او د ګيري خبره څوک په غور سره ناوري او بیا په دغه وخت کې ډیر زیاتې بلاګانې په دغه دیوال باندې بره راخیږي او ډیر لږ سات کې هغه بلاګانې بره دیوال ته راخیږي وسه پورې خو اسرائیل دغه دیوال په وجه باندې محفوظ وو خو بیا دغه بلاګانې د دیوال نه لاندې رټوپونه ووخي او دلته کې چې څومره خلک موجود وي په هغوی باندې حملې وکړي او دلته کې چې څومره خلک هم وي هغوی نه زومبیانې جوړې شي خو دلته کې موږ یو شی ګورو چې دغه زومبیانې په ډېرو خلکو باندې خو اټیک کوي خو څه خلک وي چې هغې ته هېڅ هم نه وایي او دغه زومبیانې دغه خلکو سره نږدې تېرېږي خو هېڅ هم ورته نه وایي او ګيري دغه خبره هم ځان سره نوټس کړي خو بیا دلته کې د آرمي او غټه تیاره راشي او دلته خلک ځان سره ویسي ګيري خو په دغه تیاره کې کینی خو هغه ته اوسم سکون نه وی ملاو خو بیا موږ د دغه تیارې په شاته حصہ کې هم ګورو چې دغه وایرس پیلو شوی وي یعنی څه خلک په دغه تیاره کې هم موجود دي چې هغه په یو بل باندې عملي کوي او غینا زومبیان جوړوي او دغه وایرس په تیزی سره یو بل ته خوروي دغه ټول خلک په منډر جګیږي خپل سامان دغه کېبن دروازې ته ایدي چې دغه زومبیان دوی کېبن ته رانشي په دغه دوران کې د یو سړي د لاسه یو بیگ پریوزي په کوم په وجه چې دغه زومبیان دوی وګوري او بیا دغه ټول زومبیان یو ځای شي او په دوی باندې هم حمله وکړي بیا ګيري او د ټول مرګري یو ځای کېږي او د دې مقابله هم کوي خو په مزه حالات ډېر زیات خرابېږي ګيري دا حالات نشي قابو کولی او هغې نه پس دا یو ګرنیټ روکاږي او په دغه زومبیانې ولړکي په کوم معنی چې په دغه تیاره کې یو غټ سوری وشي او بیا دغه تیاره په ځمکه باندې رالاړ شي او تباه شي خو په دغه حادثه کې دوه خلکه بچي یو ګيري وي او یوه بله ښځه چې دغه ښځې نوم سیګن وي خو دوی دواړه ډېر زیات زخمي وي او په څه طریقه باندې WHO یو ریسرچ اسپتال ته راشي او په دغه ځای کې د ګيري علاج هم وشي دلته کې ډاکټر هم راشي او ګيري وته چې زما د راتلو مقصد دا دی چې زه یو ویکسین جوړ کړم او دغه وایرس نور اظهار کړم او ته چې په دغه زومبیانو کې ما یو شی وکړو چې هغه په څه خلکو باندې حمله نه کوي ولې چې دغه خلکو ته پهل نه څه بیماري لګېدلې وي او دغه بلاګانې بیمار خلک نه خوري بلکې یو صحتمند سړی باندې حمله کوي او دوی ته یو صفا باډي پکار ده چې خپل وایرس ورته ورخور کړي خو دغه ډاکټر ورته وویل چې موږ ستا په خبرو باندې دغه شانتي اعتبار نشو کولی خو دغه ډاکټر ورته وویل چې موږ بغیر ثبوت ستا په خبرو یقین نشو کولی که یو انسان په ځان کې دغه وایرس اچولی شي او بیا دغه زومبیانو ته مخامخ ورشي او دغه بلاګانې په هغې باندې حمله ونه کړي نو موږ به ستا خبره ومنو ګيري دغه خبرو منلو ته تیار شي خو دغه ویکسین په هغه ځای کې پراته وي کوم ځای کې چې ډېرې زیاتې بلاګانې پهله نه موجوده وي او بیا ګيري او هغه ډاکټران دغه ویکسین حاصلولو لپاره هغه ځای ته ځي خو بیا د دوی نه هلته کې شور وشي او دغه ټولې بلاګانې راخبر شي د ګيري ملګري خپل ځان بچ کړي او هلته نه وتښتېږي خو ګيري اوس هم په دغه کمره کې بند شوی وي او دغه زومبیانو سره مقابله وکړي او په څه طریقه باندې هغه ویکسین کمرې ته ځان ورسوي او کله چې دغه ویکسین هلته نه ځان سره اوچت کړي خو په دغه دوران کې یو زومبي بار ولاړه وي او ګيري بیا دغه فیصله کوي چې دغه ویکسین به دا ځان ته لګوي او ګيري هغه څه نه ځان ته ووخي او بیا د دغه دروازه کولاوه کړي خو بیا موږ وګورو چې دغه تجربه کامیابه شي او دغه زومبي دې ته هېڅ هم نه وایي او ګيري دغه ویکسین ځان سره راوالي او د زومبیانو په منځ کې را روان وي او ډاکټرانو ته یې ورکړي
او دغه ټول خلک ډېر زیات خوشاله شي چې موږ ته دغه بیماری علاج را معلوم شو او په اخر کې ګيري خپل فیملی ته هم را روان وي او بیا دغه ډاکټران دغه ویکسین په ډېر تعداد کې جوړوي او نورو خلکو ته لګوي او د څه زموږ ته فلم ختم شي